زه ستا د کونې څه خرمنجن یم مړه زه په کونه غول کوم کونه باندې چې ستا ارماني کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو به دغه ویډیو کتلي ډاکټر فوزي چې ډاکټر فوزیان نن سبا چې په ټیک ټاک باندې راځي هغه گیمونه کوي هغه د $10 پورې خپل عزت چې دی هغه لیلام کوي. هغه په لندن کې داسې ګرځي چې ته وایې چې دا د دوی ملک دی. ملګرو دا یو پښتانه ده او بیا د افغانستان سره تعلق ساتي. نوم یې ځان ته پښتون ایښودی خو کارونه ټول د یهودیانو او نسوارو کوي. نو ملګرو موږ دې ته یو اصلاحي پیغام ورکوو. موږ چا باندې تنقید نه کوو چې یاره ته دا کوم حرکتونه کې دا پرېږده. ستا د ویډیو چې څوک فیملی سره دا نشي کتلی. آیا ته دونه ډالر ګټې ته په بهر هېواد کې وي د هغې ځای پیسه هم اوچته ده د هغې ځای کرنسي هم اوچته ده. نو آیا ته د لږ ډالر دپاره د لږ فالوور دپاره ته ولې په ځان باندې دا نخرې کې په ویډیو کې دا غلطې کنځلې کې په ویډیو کې چې دی نو دغه بکواس کې. نو زما چې کوم ملګري دي تاسو ته په دې سایډ باندې هم ښکاري زما چې کوم سوشل ملګري دي زما چې کوم د یوټیوب فرینډز دي هغوی ته زه وایم چې یاره تاسو دې په دې زما په دې ویډیو دې باره کې یو غلط پوسټ کوئ چې آیا دې باندې نور خلک هم ویډیوګانې جوړې کړي چې د دې د اصلیت چې دی دا دې دنیا ته راښکاره شي. دا په لندن کې دا کمیس وباسي او راشي په اوبو کې غوپه وکړي بیا یو خوا بل خوا هغه څښا کنځلې کوي چې هغه د نه کتو وي. نو آیا تاسو ینګ جنریشن ته را روان مستقبل فیوچر کې به تاسو څه جوړېدئ؟ آیا کنځلمار به جوړېږئ؟ آیا یو بل پسې به دغه خبرې کوئ؟ آیا تاسو چې دی نو تاسو به په ځان باندې کم داسې دغه کوئ؟ نو ملګرو دغه ویډیو ده دغه در سره لایک کړئ شیر کړئ او اخره کې هم زه تاسو ته د دغې د ویډیو پلی کوم د ډاکټر فوزیې ده چې دا تاسو خپله واورئ نو تاسو به خپله حیران شئ چې یاره په داسې ښځې باندې به نالت ووایي. نو ملګرو دغه ویډیو را سره وګورئ. راځئ سکرین. خلاص يا سمكة البحر. یس وای تباه یې کړم دا سړی یم وای ما څه واده کوه ډېره مې خوښه نه واده نه کوه. I like you very much. Thank you sweetheart. I love you too. I like you. زه ستا د کونې څه خرمنجن یم مړه زه په کونه غول کوم کونه باندې چې ستا ارماني کوي. وعلیکم سلام دوستانو. سپیک چالنج در راځه رمیز سره رمیز نه ماته سپین چالنج وګورئ. ايوه اوكي انا عارف خلاص عرفت. كوفي انا من ايجيبت مصر. هاي مصر. ايجيبت. افغانستان. انت من افغانستان؟ Yeah, I was born in Afghanistan. Yes. I was born in Afghanistan. But I'm raised in America. مننه قربان یو دا بل یو بل زړه نه مراکه ده دې لیکلي دي ځان ته لیکلي دي وردتين نفتح الدبل وردتين حياة حبايبي. الروح I says أو غنى حياة الروح صفة الحدق والعب والجد. راځه دوستانه ما ته وردتين دا غین مې ونیسه قربان رايکه چې دا يا غین سمسم ورد يا سمسم ورد. غین نه الله يفعلي من والله العظيم اللايف بتاعي عيلي من عندها يلا يا I like سمسم. your hair and eyes and voice my heart. نو مننه قربان. وردة لا افغانستان پاکستان دواړه افغانستان پاکستان دواړه د زنده باد دي. زه داسې شیان نه یاست یو هم داسې شی نه یم و یو په نس کسه بل په نسه. I have so many marks on my face because you know how when you're in Afghanistan or Pakistan you always cover. So when you come to West, I love sun. I want to be in the sun. So my skin is not that strong. So when it hits the summer, when I get a lot of tans because I'm very white originally, but it's so hot in here and I expose myself to the beach, to the sun and double shuru di dostano. No di di para aga bia depigmentation che da. It's like a long process of acetylation, methylation, DNA, RNA, like so many things going on here. Actually, if you would be a doctor, you would understand these things. But this is just... دوستانو راځئ ځاسې خوند راکوي ده لمر او بیا